یو مولانا صاحب دی په دې نیټ کې ډېر بیانات راځي هغه توجه والا مولوي صاحب نوم یې دغه دی سردار علي اقاني صاحب. نو په دې ملک کې مختلف مسلکونه دي، مختلف فرقې دي، هر سړی په خپل انداز خپل دعوت کوي. زمونږ به ګوره د دې مختلف فرقو په منځ کې په مسایلو کې اختلاف شته، دا پخوانه را روان دی. خو دا اختلاف تاسو ته مخکې ما خطبو کې دا علمي اختلاف دی، دا د دلیل خبرې دي. موږ که په چا رد کوو یا بله فرقه په بله فرقه رد کوي یا دا مناظرې کوي، نو په دې کې موږ دا بد اخلاقي نه خوښوو چې دا لانجې جوړې کړو، کنځلې کوو بد اخلاقي. دا اسلام موږ ته د دې اجازت نه راکوي. نو د دلایلو اختلاف به وي، خو د یو فرقې علما هم دا اجازت چاته هم نه ورکوي خپلو ملګرو ته چې ته لاړ شه د بلې فرقې عالم باندې یا حمله وکړه یا یې ووژنه یا په ډزې وکړه. دا په اسلام کې نشته. تاسو د دې سلفو کتابونه وګورئ، په مختلف فرقو کتابونه لیکلي. زه لوی مثال د امام ابن تیمیه در کوم. امام ابن تیمیه رحمت الله علیه د 8مې صدۍ مجدد دی یقیني طور، او هغه په یو فرقه نه ده پرېښې، په ټولو یې ردونه کړي. خو تاسو به یو ځای کې هم دا ونه ګورئ چې امام ابن تیمیه صاحب ویلي چې دې فرقه پسې توره راواخلئ ویې وژنئ جنګ ورسره شروع کړئ. نه، دا د دلایلو خبرې دي چې یو خبره خطا وه موږ به پرې رد هم کوو د دلیل په بنیاد. خو دا چې کوم کار پرون شوی دی موږ پوره مذمت کوو، او بیا عوامو له څه پکار چې قانون هم په لاس کې اخلا په علما باندې حمله کوه. که د هغه سره د چا په کومه مسله کې اختلاف یو عالم دې ورله راولي، یو مولوي صاحب دې ورله راولي، یو دلیلو باندې به خبره ورسره وکړي. داسې ده که نه؟ دا خو د دلایلو خبرې دي. دا په ټوپکونو او دا په حملو او دا په وسلو باندې نه ختمېږي دا مسلې، بلکې دې سره نور هم خرابېږي. او بلکې زه خو دا وایم چې دا د بل چا سازشونه دي، دا په دې ملک کې نور سازشونه دي چې روان دي په دې طریقه باندې، چاسې یو افراطفري او لانجه او غوبلې دا جوړې کړي. الله رب العالمین دې ټول علماو حفاظت وکړي. او حکومت نه هم دا درخواست دی چې د علماو د سکیورټي د مدارسو د تحفظ پوره هغې بندوبست وکړي. دې باندې هغوی میټینګونه هم کړي ډېر کرته او لګیا یې دې دپاره، خو دې دپاره عملي اقدامات هغه اوچتول پکار.